نه کمیتاو د بېوسۍ راحتې صادق صاحب وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې پوښتنه تا په دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سرګۍ نه راحتې پوښتنه تا په دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سرګۍ نه راحتې تاسو برکت دې ته رسېدلي وه ستاسو لورې مې ځکه واخیستل او دغه څو شعرونه چې مسلمان ورته د خپل زړه انتخاب ایښی دی مسلمان ورته د خپل زړه انتخاب ایښی دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ایښی دی عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښودل نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب ایښی دی چا مسلمان ورته د خپل زړه انتخاب ایښی دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ایښی دی عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښودل نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب ایښی دی پرېوتی قبر سپین کفن لږې دمګړې اوبه ځان ته د رحم کې د ټول عمر حساب ایښی دی الله خبر دی چې په دې کې به ګناه وي که نه یو سړي ځان ته مسله باندې رباب ایښی دی الله خبر چې په دې کې به ګناه وي که نه یو سړي ځان ته مسله باندې رباب ایښی دی او د بل ادب څو شعرونه چې وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې صادق صاحب وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې پوښتنه تا په دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سرګۍ نه راحتې پوښتنه تا په دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سرګۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګلو غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګلو غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې دا وګورئ خمخمه ښار کې امن و ملګرو کوم ښار نه چې نارې د ازادۍ نه راحتې دا وګورئ خمخمه ښار کې امن و ملګرو کوم ښار نه چې نارې د ازادۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به لمکۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه مننه زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به لمکۍ نه راحتې د خپل غریب قسمت نه معجزه دا ګیله ده که باغ کې به مې هم د خپلو سپلی نه راحتې مننه او یو غزل د مصطفی صاحب اجازت وي د هغې نه وړاندې د دوی شعرونه چې په امید مو د ارمان په شان مین یو په امید مو د ارمان په شان مین یو موږ په ځان هم د جانان په شان مین یو یون خو پرېږده په مرګ هم هلته خوشحال یو ډېر زیات محترم جمشید خان مومند صاحب زموږ د دې حلقه کې 55 MPA او زموږ د دې پروګرام مشر مېلمه هغوی تشریف راوړو هرکلی ورته وایو هر کله راشي ستړی مه شي په خیرونو راغلې سره د ډېر قدر او ډېر عزتونو راغلې او ستاسو د هر هغه قدم بلا به واخلم زه زموږ محفل ته چې په کومو قدمونو راغلې MPA صاحب ته درخواست دی چې سټیج ته راشي ستاسو د لاسونو په پړقا کې ډېره زیاته مهربانه هغه شعرونه مې وشول الله په امان ډېره مهرباني